د نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې کوي. که غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سې شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمنو اورېدونکو سلامونه، احترامات مې ومنئ. خاکسار احمد زیب یم په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ. ګرانو اورېدونکو، تاسو ته معلومه ده چې د نړۍ د هېوادونو د پېژندنې خپرونه ده چې په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو په باره کې معلومات درکوو. ګرانو اورېدونکو، په تېره خپرونه کې تاسو د سپینو روسي په باره کې معلومات واورېدئ په دې تمه چې هغه خپرونه ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته بلجیم هېواد درپېژنم په دې تمه چې د بلجیم هېواد په باره کې هم معلومات ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي. د بلجیم هېواد د نامه لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې بي ای دی. رسمي نوم یې د بلجیم پاچي او نړیوال نوم یې بلجیم دی. درنه اورېدونکو، بلجیم هېواد په شمالي نیمهکره، ختیځه نیمهکره، بلجیم په شمال لویدیځ اروپا کې د شمال د ستر سیند په جنوب کې د شمالي عرضالبلد د 9.5 څخه تر 1.5 درجو او د ختیځ طولبلد د 2.5 څخه تر 6.5 درجو ترمنځ موقعیت لري. بلجیم هېواد د بینلوکس د هېوادونو په ډله کې هم شمارل کیږي. د بلجیم هېواد ټول مساحت 10510 کیلومتره مربع دی. د بلجیم هېواد شمال ته د شمال سیند او هالند، جنوب ته فرانسه، ختیځ ته لوکزامبورګ او لویدیځ ته هم فرانسه هېواد موقعیت لري. قدرمنو اورېدونکو، په وچه کې د بلجیم هېواد د ټولو پولو اوږدوالی 1315 کیلومتره دی او دا هېواد له اوبو سره 66 کیلومتره ګډه پوله لري. بلجیم هېواد مهم غرونه نه لري. د بلجیم هېواد د لوړو څوکو څخه د سنګالدي برونیچ څوکې دي چې 620 متره جګوالی لري. درنو اورېدونکو، د بلجیم هېواد د مهمو او غټو سیندونو څخه د اسکوت او موس سیندونه دي. بلجیم داسې سیند نه لري چې له سرچینې څخه تر پایه پورې په بلجیم کې وبهیږي. د بلجیم هېواد په اساني دواړه سیندونه له فرانسې څخه سرچینه اخلي او له هالند څخه وروسته شمال سیند ته ورتویږي. بلجیم د خپلې خاورې په جګو یا ټیټو درېګونو سیمو کې 3 ډوله هوا لري. په اساني بلجیم کې یعنی اردن کې ژمی سوړ او دوبی معتدل دی. په منځني بلجیم کې هوا د شمال سیند سره د نږدېوالي په توسن ډېره ښه او په زړه پورې ده او په ښکتني بلجیم کې هوا د شمال سیند سره د ګاونډیتوب له امله لمده او رخ پکې ډېر وي. په دغه سیمه کې هر وخت سمندري بادونه لګیږي. بلجیم له داسې یوه وارې ټوټې مځکې څخه جوړ شوی دی چې د اروپا د شمال لویدیځې جلګې لمنې بللی شو. د بلجیم په شمال کې د دې هېواد 66% خاوره ډاګونو نیولې ده. دغه ډاګونه له شمال څخه د ختیځ لور ته غځېدلي دي. د بلجیم 2 نامتو سیندونه هم موسي او اسکو په همدغه سیمه کې بهیږي. د بلجیم جنوب لویدیځې مځکې د اردن په نامه یادیږي. دغه ځمکې د سمندر له سطح څخه په منځنۍ توګه 200 متره جګې پرتې دي. د بلجیم هېواد د مځکو جوړښت په 3 ډوله دی. لومړی پاسنی بلجیم چې د جرمني د رین سیمې د جګو مځکو لمنې ګڼل کیږي. دوهم منځنی بلجیم یا د هېواد منځنۍ سیمې چې د ځمکپوهنې په 3مه دوره پورې اړه لري. دریم ښکتنی بلجیم یا د هېواد لویدیځې سیمې چې د ځمکپوهنې په 4مه دوره پورې اړه لري او د ریګ او سمندري خټو څخه دغه مځکې جوړې شوي دي. د بلجیم د دغې 3مې برخې ځینې مځکې د هالند په شان سمندر له سطح څخه ټیټې پرتې دي او دغه دواړه هېوادونه له خپلو مځکو ته د اوبو د ننوتلو د مخنیوي لپاره په ختیځو پولو کې په لسګونه کیلومتره استنادي دیوالونه جوړ کړي دي.
د بلجیم هیواد پایتخت د بروسل ښار دی. په دې هیواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 315.8 نفر، په 1 میل مربع کې 822.4 نفر، په ښارونو کې 90% او په کلیوالو سیمو کې 3% اوسیدونکي ژوند کوي. د بلجیم هیواد د اوسیدونکو نژاد سپین پلیمنګ دی. دیني مسیحي رومن کاتولیک دی او رسمي ژبه یې جرمني ده او لیکدود یې په لاتیني ژبه دی. بلجیم د اداري ویش له پلوه په 10 برخو ویشل شوی دی. درنو اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د بلجیم هیواد د حکومت په اړه معلوماتو ته. د بلجیم هیواد حکومت مشروطه پاجايي او فدرالي ولسواکي دی. د بلجیم اساسي قانون په 1830 د فبرورۍ په 4 نافذ شوی دی. په دغه قانون باندې په 1993 کې د جولای په 14 نوې کتنې شوې دي. د دغې نوې کتنې له مخې په بلجیم کې فدرالي دولت جوړ شو. په بلجیم هیواد کې پاچاهي میراثي ده. د بلجیم لومړی وزیر او د کابینې وزیران د پاچا په غوښتنه د ولسي جرګې لخوا ټاکل کیږي. د بلجیم هیواد ولسي جرګه 2 خونې لري. لومړی د مشرانو جرګه چې دا 1 غړي لري او د 1 کسانو څخه د خلکو په مستقیم رایو او پاتې 10 په غیر مستقیم رایو د 4 کلونو لپاره ټاکل کیږي. دوهمه په دې هیواد کې د مرستالانو خونه ده چې دا 150 غړي لري او د خلکو په تناسب د همدوی لخوا د 4 کلونو لپاره غوره کیږي. په بلجیم هیواد کې د رای ورکول سن 13 کلن دی او رای ورکول عمومي دي. په دې هیواد کې هغه څوک رای ورکول شي چې د هیواد تابعیت ولري او 13 کاله عمر ولري. د بلجیم حقوقي نظام په انګلیسي قوانینو او اساساتو ولاړ دی. د عدالت ستره محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګان دی. د هیواد د سترې محکمې قاضیان د ټول عمر لپاره د پاچا لخوا ټاکل کیږي. د بلجیم هیواد د خپلواکۍ ورځ 1330 د اکتوبر 4 له هالند څخه د ملي ورځ څخه دی. هم د خپلواکۍ ورځ د جولای 20 1330 د لومړي لوپلوت د پاچاهي ورځ ده. همدا شاندا هیواد په UN کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1945 د سپتمبر 20 ده. درنو اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د بلجیم هیواد د بیرغ په اړه معلوماتو ته. د بلجیم هیواد بیرغ د 3 مساوي عمودي ټوټو څخه جوړ شوی دی چې کیڼ خواته یې توره او بیا ژیړه او بیا سره ده. ناویلې د پاتې نه وي چې د بلجیم هیواد بیرغ د فرانسې د بیرغ په شان جوړ شوی دی. درنو اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د بلجیم هیواد د اقتصاد په اړه معلوماتو ته چې زما همکار سباون سمیم به په اړه معلومات درکړي. په اروپا کې د بلجیم مرکزی موقعیت ډېر پرمختللی ترانسپورتي سیستم او د تولیدي او تجارتي چارو خورا معقول ویش دغه هیواد د آزاد بازار د اقتصاد له ګړندي او هر اړخیزه پرمختګ سره ډېره مرسته کړې ده. سره له دې چې د بلجیم دولت غواړي چې دغه هیواد والووینا په جنوبي سیمه کې سرمایه ګذاري وهڅوي. دغه هیواد ډېری صنعتي فابریکې د فیملش یا هالندي نژاده خلکو په ګڼ میشته شمالي سیمه کې په کار بوختې دي. بلجیم لږ کاني زیرمې او طبیعي شتمنۍ لري. له همدې امله دغه هیواد هر کال ډېر اومه مواد له بهرنیو هیوادونو څخه واردوي او ډېر جوړ شوي شیان بیرته صادروي. له همدې امله د بلجیم اقتصاد د نړۍ د مارکیټونو په بیو پورې ډېر تړلی دی. د بلجیم 15% تجارتي راکړه ورکړه له اروپایي هیوادونو سره ده. د بلجیم عامه پور پبلیک ډیپټ په کال 1996 کې دغه هیواد غیر خالص کورني تولید GDP 120% و چې په کال 1993 کې 122% ته راټیټ شو. د بلجیم دولت په پرلپسې توګه هڅه کوي چې خپل لګښتونه داسې کنټرول کړي چې دغه رقم د اروپایي هیوادونو د عامه پورونو له ارقامو سره نږدې او یا انډول شي. بلجیم د 1999 په جنوري کې د اروپایي پولي اتحادیې EMU یا یوروپین مونیټري یونین غړیتوب ترلاسه کړ. د دیوکسین بحران چې د کال 1999 په جون کې پیل شو او په خوراکي موادو کې د څارویو د یو ډول ناروغۍ د پیدا کېدو ویره څرګندوله، د بلجیم خوراکي موادو د پروسس صنایعو ته غټې ستونزې پیدا کړې. هماغه وخت اټکل کېده چې هغه زیان چې دې بحران د بلجیم غیر خالص کورني تولید ته رسولی دی په کال 2000 کې بیرته جبیره شي. د غیر خالص کورني تولید کلنۍ وده 1.8%، د سړي سر کلني عاید یعنی پر کپیټل 2900 ډالره. د غیر خالص کورني تولید سکتوري جوړښت کرنه 1.4%، صنعت 20% او خدمات 1.6%. انفلاسیون 1%.
د کار قوت 4.341 میلیونه، خدمات 3%، صنعت 25% او کرنه 2%، وزګارتیا 9%، عواید 114.5 بیلیونه ډالره او لګښتونه 119 بیلیونه ډالره. د 10.1 میلیونه ډالره سرمایوي لګښت په ګډون 1998. صنعت یې د اوبدلو ماشینونه، اورګاډي، بیړۍ، وسلې، کیمیاوي مواد، رنګونه، دارو درمل، کیمیاوي سره او نور خوراکي مواد یعنی بوره، شراب، لبنیات، ساختماني مواد، سمنټ، سیخ و ګل، د انجینرۍ شبکات وسایل لکه د برېښنا، اوبو، مخابراتو، اوروژنې، لیفت او نور سامان، فلزي، المونیمي او پلاستیکي دروازې او کړکۍ، موبل او فرنیچر، خوځنده برېښنایي زینې او نور، چیني لوښي او وسلې او مهمات دي. د صنعتي تولیداتو کلنۍ وده 1.1% په 1999 کال کې وه. د برېښنا تولید 8.2 بیلیونه په 1998 کال کې. له عمود تیلو څخه 2.48%، له اوبو څخه 0.9%، اتومي 55.2% او نور 1.1% په 1998 کال کې اټکل شوي. د بلجیم 25% ځمکه د کرلو وړ ده. د دغه هیواد 20% خاوره، څړځایونه، 21% ځنګلونه او پاتې 14% غرونو، غونډیو، سیندونو، ډاګونو، ښارونو او د استوګنې کلیوالو سیمو نیولې ده. د دغه هیواد 2% خلک د کرنې په سکتور کې په کار بوخت دي او د هیواد 1.4% غیر خالص کورني تولید له دې سکتور څخه لاسته راځي. لرګي، چغندر، سابه، میوې، غوښه، هګۍ او لبنیات د بلجیم د کرنې او څارویو تر ټولو مهم محصولات ګڼل کېږي. بلجیم د څارویو د روزلو لپاره شنې ورشوګانې لري. پسونه، وزې او خوګان نږدې په ټول هیواد کې روزل کېږي. بلجیم په کال 1999 کې 2900 غواګانې، 30 میلیونه چرګان، 14,000 وزې، 155,000 پسونه او 350,000 خوګان درلودل. په بلجیم کې هر کال 50,000 ټنه د کبانو او همداراز د پسونو، وزو او چرګانو غوښه بازارونو ته وړاندې کېږي. د بلجیم هیواد په کانونو کې طبیعي ګاز، سکاره، د اوسپنې ډبرې او معدني اوبه پیدا کیږي. د بلجیم هیواد د صادراتو څخه کوچنۍ او منځنۍ فابریکې، کیمیاوي مواد، الماس، اوسپنه، پولاد، اوسپنیز سامان، لرګي، ټوکران، نقلیه وسایط، موټران، د کرنې تراکتورونه چې غټ تجارتي شریکان اروپایي هیوادونه لکه جرمني، فرانسه، هالند، انګلستان او داسې نور هیوادونه دي. د بلجیم هیواد د وارداتو څخه نباتي بوټي، د څارویو پوستکي، کاني مواد، نفتي مواد، اومه، صنعتي مواد، کیمیاوي مواد، وچه میوه، غلې، ټوکران، الماس، برېښنایي سامان، کمپیوټرونه، استخلاقي شیان، ماشینونه، فابریکې، نقلیه وسایط، پرزې، خوراکي مواد او داسې نور چې غټ تجارتي شریکان اروپایي هیوادونه لکه جرمني، هالند، فرانسه او انګلستان دي. د بلجیم هیواد د پیسو واحد ایرو ده چې 100 سنټه یو امریکایي ډالر کیږي. په بلجیم کې له 15 کلنۍ څخه پورته 98% خلک نارینه او ښځې دواړه په لیک او لوست پوهیږي. د بلجیم هیواد د عسکري خدمت سن 13 کلن دی او دا هیواد 3 ډوله پوځ لري: ځمکنی پوځ، سمندري پوځ او هوایي پوځ، او د ملي ژاندارم پولیس هم لري. قدرمن اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د بلجیم هیواد د تاریخي پیښو په باره کې معلوماتو ته چې مرسل نوري به په اړه معلومات درکړي. د روم د سترواکۍ د واکمنۍ په وخت کې د روم ژول سزار دغه خاوره ونیوه. د دغه سترواکۍ له ړنګېدلو وروسته د 3 څخه تر 9 پیړۍ پورې بلجیم د فرانکیانو لخوا اداره کېده. له دې وروسته د شارلماني له سترواکۍ سره یوځای شو. د شارلماني د سترواکۍ له انحلال وروسته بلجیم د لوتارینګیا د دولت لاسته ورغی چې د هالند او لکزامبورګ د اوسنۍ خاورو د فرانسې او المان د خاورو له ځینو برخو سره یوځای اداره کېده. په 16مه پیړۍ کې بلجیم د بورګاندي د کورنۍ لاسته ورغی. بلجیم د همدغه کورنۍ د مشرانو په مرسته په کال 1928 کې د هابسبورګ د کورنۍ تر واکمنۍ لاندې شو. له دې وروسته بلجیم په وار د اسپانویانو، فرانسویانو، هالندیانو او المانیانو لاسته ورغی. د 13مې پیړۍ په وروستنیو کلونو کې بلجیم د فرانسې تر لاس لاندې و چې د ناپلیون د بوتاپارت له سقوط څخه وروسته د وین د کنګرې د پریکړو له مخې له هالند سره یوځای شو. خو دغه پیوستون ډېر لنډ او بلجیم په کال 1831 کې له هالند څخه جلا شو او د لیوپولډ ساکس د خپلواکه بلجیم د لومړني پاچا په توګه وټاکل شو. خو د هالند د هغه وخت پاچا د لومړي ویلیام د بلجیم د اساسي حقوقو د نه منلو په وجه په بلجیم پوځي یرغل وکړ. دغه یرغل د فرانسې په مرسته له ماتې سره مخامخ شو او هالندي پوځونه د بلجیم له خاورې څخه ووتل.
د 19مې پیړۍ په دوهمه نیمایي کې د بلجیم صنایعو ډیر ګړندی پرمختګ وکړ. د پرمختګ د بلجیم پاچا دوهم لیوپولډ ته د مستعمراتو د لرلو فکر ور پیدا کړ او د دغه هیواد یو کاشف استانلی د لیوپولډ په مرسته په افریقا کې د کانګو خاوره له بلجیم سره یو ځای کړه. په کانګو باندې د بلجیم واکمنۍ 15 کاله اوږده شوه. بلجیم په دواړو نړیوالو جګړو کې خپله بېطرفي وساتله، خو دغه هیواد په دواړو جګړو کې د الماني پوځونو لخوا ونیول شو. د الماني سرتیرو په وړاندې د دریم لیوپولډ بې له شرطه تسلیمېدل په پاچا باندې د بلجیم د خلکو اعتماد کمزوری کړه او له ده څخه یې د استعفا غوښتنه وکړه. له ده څخه وروسته پاچایي د دریم لیوپولډ زوی بودوین ته ورسېدله. په تېرو 4 لسیزو کې بلجیم په یو خورا پرمختللی هیواد بدل شو چې ډېر عالي ټکنالوژي او د سړي سر ډېر اوچت کلنی عاید لري. دغه هیواد د ناټو او د اروپایي ټولنې د EU غړی دی. په دې وروستیو کلونو کې د بلجیم د شمالي برخو د هایلنډي ژبو د فلیمیګیانو او د جنوبي سیمو د فرانسوي ژبو ترمنځ کړکېچ د دغه هیواد په اساسي قانون کې داسې تعدیلات راوستل چې د دواړو خواو د منلو وړ دي او د ټولو د حقوقو د خوندي کولو ژمنه کوي. درنو اردوونکو، مرسوم میروی تاسو ته د بلجیم هیواد د تاریخي پیښو باره کې معلومات درکړم. ګرانو اردوونکو، زموږ د دې اونۍ د نړۍ د هیوادونو د پیژندنې خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې ما خاکسار زیب او سره ټولو همکارانو ته اجازه راکړئ. تاسو په سپېڅلي ذات سپارم. خوشحاله اوسئ. تاسو رابولم د ننګرهار د ملي راډیو د نورو خپرونو اورېدو ته د خدای په امان.